بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو د ورزش خبرونه علاقمندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تمه د چټول براته رکرو خوشاله د ژوند په چارو کې به برلاسي اوسئ. د ورزش خبرونه وخت را رسیدلی د خبرونه قربمو د تلپڅیر محمد شریف همتیم. تمه د خبرونه را سره تر پای ووري استاسي د خوخي واړ وګرځي. لومړی برخه کې درته خبرونه لرو، همدارنګه په دوهمه برخه کې مو د اولمپیک ریاست قدرمن ویان صاحب سره د دودیزي غږنیونې بین المللي جشنواري په حق باندې مرکه کړې او ترڅنګ مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان هم غږولی دی. لومړی برخې ته ورځو او د ورزش له ډګره وروستي او مهم خبرونه در سره شریکوو. کابل د افغانستان په کوربتوب د هیوادونو د 160 ورزشکارانو ترمنځ د دودیزي غږنیونې بین المللي جشنواري کې افغان ورزشکارانو د رستمي غږنیونې په برخه کې لومړی د کورش او کشتنګيري په برخه کې بیا دریم مقام خپل کړ. بلخ ټاکل شوی چې د مویتای نړیوالې سیالۍ به د روان 2025 زیږدیز کال د جون پر 15 نیټه د افغانستان په کوربتوب په بلخ ولایت کې تر سره شي. کندوز په مرکز کې د بلخ، بغلان، تخار او کندوز ولایتونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د فل رزم شپږم پړاو سیالۍ وشوي چې یوه ورځ دوام وکړ. کابل د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي عامر خان متقي کابل کې د دودیزي غږنیونې جشنواري د ګډون کوونکو هیوادونو استازو سره د اړیکو د پیاوړتیا په موخه په خپل کاري دفتر کې وکتل. بلخ مزار شریف کې له 12 ولایتونو 100 ورزشکارانو ترمنځ د ویوشو سیالۍ وشوي چې یوه ورځ دوام وکړ. تخار کې د 80 ورزشکارانو ترمنځ د کورش ورزش ته د ودې ورکولو په موخه د کورش سیمه‌یزې سیالۍ وشوي. کابل د خار او ولسوالیو کلبونو د 215 ورزشکارانو ترمنځ د کابل خار د نویو ځوانانو د سوکوهنې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې چې 8 ورځې به دوام وکړي. بلخ مزار شریف خار کې د 80 پهلوانانو ترمنځ د پهلوانۍ ټاکنیزې سیالۍ د 40 پهلوانانو په ټاکلو پای ته ورسېدې. غزني د اندړو ولسوالۍ په میری بازار کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د اتحاد ینګ بندي سردي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. خوست په صبریو یعقوبی ولسوالۍ کې د 50 لوبډلو ترمنځ د رمضان جان په نوم د والیبال سیالۍ د اسماعیل خیلو منتخبي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. کابل د کابل خار د 160 ورزشکارانو ترمنځ د نویو ځوانانو او د لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې د جتسو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د کابل خار د نویو ځوانانو د سوکوهنې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د سوکوهنې ملي فدراسیون له لوري د کابل خار او ولسوالیو کلبونو د 215 ورزشکارانو ترمنځ د کابل خار د نویو ځوانانو د سوکوهنې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې چې 8 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ به د نویو ځوانانو په عمري کټګورۍ او په بیلابیلو وزني کټګوریو کې تر سره شي چې په پایله کې به 26 ورزشکاران د کابل خار د نویو ځوانانو منتخبي لوبډلې ته وټاکل شي. د یادو سیالیو موخه د کابل خار نویو ځوانانو د سوکوهنې منتخبي لوبډلې ته د غوره ورزشکارانو ټاکل دي. بلخ کې د ګل سرخ جام په نوم د تکواندو 19 پړاو سیالۍ د پروان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. بلخ کې د ولایتونو د 80 ورزشکارانو ترمنځ د ګل سرخ جام په نوم د تکواندو 19 پړاو سیالۍ چې 2 ورځې مخکې پیل شوې وي د پروان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د بلخ، تخار، جوزجان، لغمان، سمنګان، لوګر او پکتیا ولایتونو ترمنځ د افغانستان اولمپیک ته لومړی میډال راوړونکي روح الله نیکپا په ویاړ تر سره شوې چې په پایله کې د پروان ورزشکارانو د 14 امتیازونو په ترلاسه کولو لومړی، جوزجان د 14 امتیازونو په ترلاسه کولو دویم او بلخ ولایت د 10 امتیازونو په ترلاسه کولو سره بیا دریم مقام خپل کړ. د کابل ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ او جوجیتسو ملي فدراسیون لوري د کابل خار
د 160 ورزشکارانو ترمنځ د نویو ځوانانو د لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې د جوجیتسو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. ورزو د هند تجارتي غوره لیګ یا IPL ته چې 33مې سیالۍ وروسته کومې سیالۍ شوې دي او د کومې لوبډلې په اتلولۍ پای ته رسېدلې دي. 14مه سیالۍ د ګجرات ټایټنز او رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ګجرات ټایټنز لوبډلې په ټاکلو 100 اورونو کې 215 منډې وکړې. په مقابل کې رایل چیلنجر بنگلور لوبډلې یاد هدف د لوبې په 19 اوور کې د 15 وکټو په زیان سره پوره کړ. د دې لوبې غوره لوبغاړی ویرات کوهلی و چې په 44 توپونو باندې 81 منډې ترسره کړې وې. په 15مه سیالۍ کې بیا ډیلی کاپیټلز لوبډلې پنجاب کینګز لوبډلې ته د 215 منډو هدف ورکړ. پنجاب کینګز لوبډلې یاد هدف د لوبې په 19 اوور 15 توپ سره بشپړ کړ. د یادې لوبې لوبغاړی که څه هم د ډیلی کاپیټلز لوبډلې لوبډلمشر کیل راهول وټاکل شو، ولې دغه لوبډلې خپل سیالۍ وبایلله. په 14مه سیالۍ کې بیا راجستان رایلز لوبډلې له سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې څخه د 15 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دغه سیالۍ کې لومړی توپوهنه کې راجستان رایلز لوبډلې په ټاکلو 100 اورونو کې 228 منډې وکړې او په مقابل کې سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې د لوبې په 19 اوور 3 توپ سره یاد هدف بشپړ کړ. د دغه لوبې غوره لوبغاړی بیا ایشن کیشن وټاکل شو چې په 11 توپونو 4 منډې ترسره کړې وې. په 19مه سیالۍ کې بیا ګجرات ټایټنز لوبډلې وشو کولی چې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دغه سیالیو کې لومړی توپوهنه چینای سوپر کینګ لوبډلې ترسره کړه. په ټاکلو 100 اورونو کې 158 منډې وکړې. په مقابل کې ګجرات ټایټنز لوبډلې یاد هدف د لوبې په 18 اوور 4 توپ سره بشپړ کړ. د دغه لوبې غوره لوبغاړی کګیسو رباډا وټاکل شو چې په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې وې او 3 وکټ یې اخیستې وې. په 13مه سیالۍ کې بیا کلکتې لوبډلې په سوپر اوور سره لکھنؤ لوبډلې ته ماته ورکړه. په 19مه سیالۍ کې بیا رایل چیلنجر بنگلور لوبډلې ډیلی کاپیټلز لوبډلې ته ماته ورکړه. په 40مه سیالۍ کې بیا راجستان رایلز لوبډلې وشو کولی چې پنجاب کینګز لوبډلې ته په دغه ټورنمنټ کې لومړنۍ ماتې ورکړي. درنو اوریدونکو، ورزو دوهمه برخه ته په دوهمه برخه کې مو د اولمپیک ریاست قدرمند ویان اتل مشوانی صاحب سره د دودیزي غږنیونې بین المللي جشنواري په اړه باندې مرکه کړې ده. کومه جشنواره چې په همدې ونه کې د وو هیوادونو په شمول په کابل کې ترسره شوه. مشوانی صاحب محترم، تاسو خبرونه تستلی مشه او بخیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته هم هر کله یو خیر اوسه. ډیره مننه چون مشوانی صاحب اوریدونکو به دې پوهیږي چې نن موږ د دودیزې غږنیونې بین المللي جشنواره چې پای ته ورسېدله خوشبخته دغې په اړه باندې مرکه کوو. لومړی کار شو دې ته چې دغه د دودیزې غږنیونې بین المللي جشنواره د کومو ادارو له لوري تنظیم شوې وه، هغه چې په دغه برخه کې ستړې ګاللې وي او زحمتونه یې ګاللي ول. یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې د دودیز غږنیونې بین المللي جشنواره پرون ماښام ناوخته پای ته ورسېدله. دغه سیالۍ او جشنواره د هیواد د ورزش ادارې لخوا جوړه شوې وه. همدا ډول د افغانستان د کورش سامبو او رستمي غږنیونې ملي فدراسیون هم په دغه برخه کې بشپړ همکار وو، ځکه په همدغه رشتې کې دغه سیالۍ ترسره کېدلې. په 3 سبکونو کې همدا ډول مالی لګښت د دغو سیالیو د احمد نبیزاده جنسنګ انرژي شرکت لخوا ورکړل سوی و. ځینې نورې برخې او ارګانونه هم په دغه برخه کې او په دغه جشنواري کې همکار وو، ولې په ټولو کې د ورزش د ادارې لخوا د هیواد د کورش سامبو او رستمي غږنیونې ملي فدراسیون لخوا دغه جشنواره ترسره شوې وه او پای ته ورسېده الحمدلله. چون په ګڼ تعداد باندې هیوادوال دلته راغلل، ګډون یې وکړ، له نږدې دغه لوبې وکتلې، ډېر ښه خبرې پوښښ ورکول شولو. ولې دلته یو پوښتنه ده د مشوانی صاحب محترم چې د دې سیالیو هغه اساسي هدف څه و چې دغه جشنواره جوړه شوې وه؟ په لومړي قدم کې خو دغه جشنواري دغه سیالیو اساسي هدف دا و چې په افغانستان کې د کورش او کوم سبکونو کې دغه سیالۍ ترسره شولې ډیر ورزشکاران دي په دغه برخه کې ډیر مینوال موږ لرو د دغه ورزش د تقویه په خاطر، او بل هدف دا و چې بهرني لوبغاړي افغانستان ته راسي
او دوی هم خپل تجربې له افغان ورزشکارانو سره افغان ورزشکاران په سیالۍ کې له دوی څخه هم تجربې ترلاسه کړي او په ټولو کې یو ستر هدف دا و چې الحمدلله نړۍ ته دا وښیي چې اوس افغانستان د دې جوګه شوی دی د سرتاسري امنیت له وجې نه چې د سترو بین المللي سیالیو کوربتوب هم وکړي. په افغانستان کې ورزش ژوندی دی، سیالیو ته له بهر څخه هم کولی شي چې ورزشکاران راشي او دلته په افغانستان کې په سیالیو کې ګډون وکړي، لکه څنګه چې په دغه جشنواري کې ثابته شوله چې په زرګونو مینوال د دغو سیالیو لیدو ته راغلل، دغه سیالۍ له نږدې څخه وکتلې او همدا ډول بهرنیو ورزشکارانو چې په دغو سیالیو کې او جشنواري کې حضور پیدا کړ، هغو ټولو د افغانستان اوسنی حقیقي انځور ولیدو چې الحمدلله په افغانستان کې حالت ډیر نارمل دي، خلک عادي ژوند کوي، ورزش ژوندی دی او د ژوند نورې چارې په عادي ډول مخته ځي. مشوله صاحب محترمه، بار بار یادونه وشوله چې د دودیزې غېږ نیونې بین المللي جشنواره دلته دا ثابتېږي چې د نورو هیوادونو ورزشکاران او استازي هم راغلي وو، دلته په دغه سیالیو کې ګډون کړی و. که راشو په خپله همدغه خبره لږ وضاحت ورکړو چې په دغه جشنواره کې د کومو هیوادونو څخه لوبغاړي راغلي وو یا کومو هیوادونو په دغه کې ګډون درلود؟ په دغه جشنواره کې له 6 هیوادونو څخه لوبغاړي راغلي ول، له تاجکستان څخه، ازبکستان څخه، ترکمنستان څخه، قرغیزستان څخه، ترکیې څخه او ایران څخه. شاوخوا 15 ورزشکارانو له بهر څخه په دغو سیالیو کې ګډون کړی و او خپل افغانستان څخه له داخله نږدې 100 شاوخوا ورزشکارانو په دغو سیالیو کې ګډون وکړ. د افغانستان ورزشکاران له مختلفو ولایتونو څخه انتخاب شوي چې تقریبا له 13 ولایتونو څخه ورزشکارانو په دغو سیالیو کې ګډون وکړ. که څه هم اوریدونکي مخکې هم خبر ول دې نه چې دغه سیالۍ په کوم ځای کې ترسره شولې، ولې که موږ تاسو ورباندې بیا وغږیږو تر څو بیا یاد کړو چې دغه سیالۍ چېرته ترسره شولې او څو ورځې دوام وکړ. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورټ ملي ریاست په 2500 کسیز مرکزي جمنازیوم کې ترسره شولې. 3 ورځې دغه سیالیو جشنواري دوام وکړ. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، دغه سیالۍ په 3 ورزشي سبکونو کې ترسره شوې. په لومړۍ ورځ د کورش په سبک کې دغه سیالۍ وشوې، په دویمه ورځ د رستمي غېږ نیونې په سبک کې دغه سیالۍ ترسره شوې او په دریمه ورځ بیا د کشتنګیري په سبک کې دغه سیالۍ وشولې. د لوبو باندې خبرې موږ تاسو وکړو چې دغه لوبې لایف هم نشیدلې، په ژوندۍ بڼه باندې خلکو کتلې. د لوبو عمومي کچه او کیفیت څنګه و ستاسې په نظر باندې؟ الحمدلله د دغو لوبو لپاره کوم تیاری چې نیول سوی و او کوم کیفیت چې موږ ورته انتخاب کړو ډېر لوړ و. هغه معیارونه ټول په پام کې نیول سوي وو، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې د بین المللي سیالیو لپاره نیول کېږي او د دغه ورزش لپاره کومې تیاریانې چې ضرور وي هغه ټولې د موږ لخوا ورته نیول سوي. که څه هم وخت موږ ډېر کم درلودو، ولې موږ بشپړ کوشش وکړو چې دغو سیالیو ته هغه ډول امادګي ونیسو لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې نیول کېږي. کیفیت یې ډېر لوړ و، ګډونوالو هم له دغه کیفیت څخه او دغو سیالیو څخه ډېر خوند واخیستو او همدا ډول سره د نړیوال کورش فدراسیون کوم استازي چې راغلي وو، بهرني لوبڅاران چې په دغو سیالیو کې راغلي وو او دغو سیالیو کې لوبڅاري وکړله، د هغو لخوا هم د تایید وړ وګرځېد. مشوره صاحب محترم، تاسو وړاندې هم په خبرو کې یادونه وکړله چې تقریبا 100 داخلي ورزشکاران او 15 بهرني ورزشکاران په دغه جشنواره کې ګډون درلوده. په دغه جشنواره کې په خصوصي ډول باندې د افغانستان د ورزشکارانو فعالیت څنګه ارزوي چې دوی تر کومې کچې ښه ولوبېدل؟ ډېر ښه ولوبېدل. د افغانستان ورزشکارانو په دغو 3 واړو سبکونو کې ښې سیالۍ وکړلې. په مجموع کې افغانستان په دغو سیالیو کې 15 د طلا مډالونه وګټلو، 14 د نقرې مډالونه او 21 د برونزو مډالونه وګټلو. نو افغان ورزشکارانو کارکردګي هم په دغو سیالیو کې ډېره ښه وه، خصوصا په رستمي غېږ نیونه کې چې د افغانستان خپله یو ډېره مشهوره غېږ نیونه ده او ډېر ورزشکاران لري. افغانستان په دغه برخه کې لومړی مقام خپل کړ. دلته مو د افغانستان د ورزشکارانو په فعالیت باندې خبرې وکړلې چې موږ الحمدلله ډېر ښه لاسته راوړنې لرلې. که په ټول کې خبرې وکړو مشوانه صاحب چې د افغانستان په شمول د 7 هیوادونو ورزشکاران په دغه سیالیو کې ول، کوم هیواد نسبتا نورو ته ډېرې بریاوې درلودلې؟ په مجموع کې خو په هر سبک کې بریا فرق کوي. لکه مخکې مې چې ویلې، په کورش کې ازبکستان لومړی مقام خپل کړ، تاجکستان دویم، افغانستان دریم سو. د دویمه ورځ رستمي غېږ نیونه کې بیا افغانستان لومړی مقام خپل کړ او دویم مقام ازبکستان خپل کړ، تاجکستان دریم سو. په دریمه ورځ په کشتنګیري کې بیا تاجکستان لومړی مقام خپل کړ، ازبکستان په دغو سبک کې دویم مقام خپل کړ او افغانستان دریم سو.
نو په هر حساب کې په ځینو سبکونو کې د افغانستان ورزشکاران تکړه او لومړی مقام خپل کړ، لکه رستمي غېږنونې کې. په ځینو کې بیا تاجکستان ورزشکاران مخ ته تللي وو، هغه لومړی مقام خپل کړ، لکه په کشتنګیري کې او په کورش کې بیا ازبکستان لومړی مقام خپل کړ. واقعي که موږ تاسو وګورو اورېدونکو، دلته هره ورځ په درېو او لومړۍ درجه کې افغانستان ورزشکاران موجود وو، چې دا ډېره ښه خبره ده. اوس که راشو، آیا کوم ځانګړی ورزشکار و چې ډېر وځلېدلو په دغه برخه کې او ډېره لاسته راوړنه یې لرله؟ په دې کې ټول هغه ورزشکاران چې ما مخکې یادونه وکړل چې طلا مډالونه ګټلي دي، هغه ځانګړي ځلېدلي دي، یعنې لومړي مقامونه ترلاسه کړي دي. افغانستان په دغو برخو کې 15 د طلا مډالونه، 14 د نقرې، 21 د برونز مډالونه ګټلي وو. یعنې مشخص یو ورزشکار. ما ویل چې دغه ټول په هر هغه کې طلا مډال لومړی مقام دی په دې کې، او هغه د دوی د ښه ځلېدو معنا ورکوي. ډېره مننه. که راشو د سیالیو تنظیم او مدیریت څنګه و؟ تاسې پخپله چون له نږدې دغه سیالیو کې پاتې شولئ، د مدیریت په اړه باندې تاسې څه وایئ؟ مدیریت برخه او منیجمنت هغه د سیالیو لپاره چې پام کې نیول شوی، هغه هم ډېر عالي وو. هغه کوم مهالویش له مخې چې دغه سیالۍ ترتیب شوې، په همغه مهالویش مطابق پای ته ورسېدې. 3 ورځې دغو سیالیو لپاره په پام کې نیول شوې، په دې کې ابتدایه او اختتامیه هم شامله وه. په مجموع کې ډېرې ښې مدیریت شولې او په هغو معیارونو باندې ترسره شولې لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې نړیوالې یا بینالمللي سیالۍ ترسره کېږي. د ګډونوالو لخوا هم د دغو سیالیو لپاره تیاری ډېر وستایل سو. کوم ګډونوالو چې له نږدې څخه دا سیالۍ وکتلې، همدا ډول په رسنیو کې، سوشل میډیا کې دوی چې دغه سیالۍ کتلې، په ژوندۍ بڼه هم د ملي سپورټ له پرتې څخه خپرې شولې. نو تر خپل امکاناتو په کتو سره دغو سیالیو ته بشپړه تیاری نیول شوی او مدیریت یې ډېر ښه ترسره شو، الحمدلله. که څومره موږ دې باندې موږ خبرې وکړو، سیالۍ ښې وې، جشنواره ښه وله، په ښه شکل باندې پیل شوه، په ښه شکل باندې پای ته ورسېدله. که د ورزشکارانو برخې ته بېرته راوګرځېږو، مشواڼه صاحب، ورزشکارانو ته کومې اسانتیاوې برابرې شوې وي چې مخکې له دې نه وې؟ په دغو سیالیو کې خو ټولو ورزشکارانو ته هغه څه اسانتیاوې چې دوی ورته اړتیا لري دغه سیالیو ته چې باید ورته موجود وي، هغه ورته په پام کې نیول شوي. د دوی د اوسېدو ځای د ادارې لخوا ترتیب شوی و، همدا ډول د دوی د تمرینات لپاره یو بیل حال په پام کې نیول شوی و، ځال هلته تمرینات خونه وه. د دوی د ډوډۍ په برخه کې ځانګړي تدابیر نیول شوي وو، دوی د ترانسپورټ په برخه کې ځانګړي تدابیر نیول شوي وو چې د سیالۍ ځای ته په منظم ډول په خپل وخت سره راسي. نو ټول هغه ترتیبات چې په دغه سیالیو کې یو ورزشکار ته اړتیا وي چې هغه باید موجود وي، هلته هغه ټول تدابیر ورته نیول شوي وو، الحمدلله. آیا داسې ستونزې خدای نخواسته وي چې تاسې ورسره مخ شوي یاستئ، که آینده دغسې بین المللي جشنواره برابرېږي چې تاسې له وړاندې دغه له ځان سره حل کوئ، په دغه جریان کې له کومو ستونزو سره مخامخ شوي یئ؟ داسې جدي ستونزو سره خو نه یو مخ چې مثلا دغو سیالیو کې د خنډ سبب شوي وي. یوازینۍ ستونزه چې موږ په 2مه ورځ احساس کړله، جمنازیوم کې د خلکو د نه ځایېدو ستونزه وله چې هلته په دغه جمنازیوم کې له 2500 نه زیات کسان نه ځایېږي. بیا موږ یو بل جمنازیوم دلته په خپل ریاست کې لرو، په هغې کې مو سکرین ولګوو. یعنې دغه ستونزې سره مخ شوي یو چې مینوال ډېر وو، ورزشکارانو د لیدو لپاره نږدې راغلي، ولې د ټولو لپاره موږ ونه توانېدلو چې هلته په جمنازیوم کې دوی ټول ځای سي، یا بل جمنازیوم کې د سکرین له لارې دغه سیالۍ وکتلې. نور داسې یو جدي ستونزې سره چې مثلا موږ نه یو مخ شوي چې دغه سیالۍ له خنډ سره مخ کړي، الحمدلله هغه ټول ترتیبات ډېر ښه ترسره شو. مشواڼه صاحب محترم، همدغه سیالۍ او دا جشنواره چې موږ ورباندې خبرې وکړلې، آیا دا ډول سیالۍ د افغانستان لپاره په نړیواله کچه څه اهمیت لري؟ ډېر اهمیت لري دغه سیالۍ د افغانستان د ورزش لپاره. یو خو دا ده چې نړۍ ته او نور هیوادونو ته ښیي چې افغانستان هم په ورزش کې هغه حد ته رسېدلی دی چې دوی کوربتوب وکړي، د خپل یو ډېر غټ امتیاز دی. او بل دا چې زموږ د هیواد ورزشي اړیکې له بهرنیو هیوادو سره پیاوړي کوي. کله چې بهرني ورزشکاران داخل ته راځي، افغانستان کې لوبېږي، همدغسې فرصتونه د افغان ورزشکارانو لپاره په آینده کې فراهم کېږي یا رامنځته کېږي چې دوی په نور هیوادونو کې دغه سیالیو کې ګډون وکړي. همدا ډول تجربو څخه استفاده کیږي، له بهرنیو ورزشکارانو څخه افغان ورزشکاران تجربې حاصلوي او د افغان ورزشکارانو څخه بهرني ورزشکاران تجربې حاصلوي، چې دا یو ډېر غټ پیغام دی. د دې ترڅنګ د اړیکو په پیاوړتیا کې ډېر غټ رول لري. د افغانستان د موجود تصویر په انتقالولو کې ډېر غټ رول لري چې په دغو سیالیو کې شاوخوا 80 بهرني ورزشکاران او هیئت ګډون کړی. دوی له ځان سره د افغانستان موجود تصویر وړي او د افغانستان موجود وضعیت وړي. د هغو
ناسمو تبلیغاتو مخه نیول کیږي چې اوس په خارج کې د افغانستان پر وړاندې جریان لري چې د افغانستان حقیقي انځور دوی ذهن ته ځي، خپلو هیوادونو ته انتقالوي او هغه څه چې حقیقت دی دوی په خپلو سترګو ویني. راتلونکي کې د دې ډول سیالیو او جشنواري د دوام لپاره کوم پلان شته دی؟ ورزش ادارې خو تل کوشش کړی دی چې دا ډول سیالۍ ترسره کړي، د نورو هیوادونو د ورزشکارانو کوربه‌توب وکړي په مختلفو ورزشي برخو کې. له دې څخه وړاندې هم موږ بیډمنټون کې 2 ځلې بین‌المللي سیالۍ ترسره کړې ولې چې 3-4 هیوادونو ورزشکارانو په هغو سیالیو کې ګډون کړی و. راتلونکي کې هم انشاءالله موږ خپل امکاناتو ته په کتو سره انشاءالله اراده لرو چې په نورو برخو کې هم دغسې بین‌المللي سیالۍ ترسره کړو او افغانستان یې کوربه‌توب وکړي. د دودیزې غېږ نیونې د ودې لپاره ستاسې وړاندیزونه څه دي؟ څه باید وشي؟ په مجموع کې خو په افغانستان کې ټول ورزشونه موږ ورته پاملرنه کړې ده او دغه منظم فعالیتونه جریان لري. په ځانګړي ډول دودیزو ورزشونو ته هم د ورزش ادارې خاصه پاملرنه کړې ده. موږ یو ځانګړی امریت لرو چې د هغوی دنده دا ده چې د افغانستان دودیزو ورزشونو ته کار وکړي. د غېږ نیونې برخه خو بیا په افغانستان کې بیخي ډېر مینوال لري. په هغو لوبو کې راځي چې تقریبا په ډیرو ولایتونو کې د ورزشکاران موجود دي او مینوال بیخي خورا زیات دي. نو دغه ورزش هم په داخل کې موږ ډېرې ښې منظمې برنامې او سترې ورزشي برنامې په داخل د افغانستان کې ډېر درلودلې. په ولایتونو کې ډېر ستر ټورنمنټونه د دغو غېږ نیونو ترسره سوي دي. انشاءالله راتلونکي کې به دغه ورزش نور هم تقویه کیږي او پرمختګ وکړي. په ځانګړي ډول د دغه جشنوارې له ترسره کېدو وروسته د خلکو او د ورزشکارانو هغه روحیه هم ډېره لوړه سوله او دغه برخې ته نوره توجه مو واوښتل. ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ هغه ځوانان چې غواړي دغه جشنواري نه متاثره شوي وي یا له اوسني حالت نه د ورزش متاثره شوي وي او غواړي دغه برخې ته مخه کړي، هغه ځوانانو ته پیغام څه دی؟ په مجموع کې هر ځوان چې ورزش سره علاقه لري، مینه لري او هر ورزش سره چې لري، موږ د هغو په خدمت کې خپل امکاناتو په کتو سره د هغو موږ ملاتړ کوو. هغوی ته د ورزش زمینه مساعدوو، د تمریناتو زمینه مساعدوو او که چېرته وړتیا ولري انشاءالله د خپلې وړتیا مطابق به دوی ملي لوبډلو ته انتخابیږي او له دغه لارې څخه به بیا په بهرنیو سیالیو کې د افغانستان په نمایندګي لوبیږي. نو موږ ټولو ځوانانو ته دا ډاډ ورکوو چې دوی ترڅنګ د ورزش په برخه کې د ورزش اداره ولاړه ده، موږ یې همکاري کوو او خپل امکاناتو په کتو سره به دوی ملاتړ کوو انشاءالله. حکومت او اړوند ادارې په دغه برخه کې د آینده لپاره تاسو سره څه ډول همکاري کولی شي او کومې مرستې کولی شي؟ یقینا د اسلامي امارت مسؤلینو خصوصا مشفق رهبري خو تل د افغانستان د ورزش ملاتړ کړی دی، ورزشکاران یې تشویق کړي دي او په ډېرو برخو کې غټو سترو ورزشي برنامو کې زموږ ځانګړی مالي ملاتړ هم کړی دی. نو موږ پوره ډاډ لرو انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم زموږ مشران د ورزش حمایت کوي او همداسې به انشاءالله د غټو او سترو برنامو ترسره کولو لپاره زموږ همکار وي. مشوانه صاحب محترم، کله چې د ادارې لخوا نه یو فعالیت برابریږي، پله راچول کیږي، حتما د یو لاسته راوړنې لپاره که راشو وروستیو کې دا خبره وکړو چې د دې سیالیو له ترسره کېدو څخه ستاسو مهمه لاسته راوړنه څه وه؟ لکه مخکې ما یادونه وکړله چې خپله دغه جشنواري ترسره کېدل او په موافقانه ډول سره پای ته رسېدل یوه ستر لاسته راوړنه ده. د ورزش په برخه کې ورزشي سیالۍ چې کله ترسره کېږي او بیا د څو هیوادونو ترمنځ وي، هغه ورزش د تقویې سبب کېږي، د تجربو د تبادلې وسیله ګرځي. نو تر ټولو غټه لاسته راوړنه خپله دغه جشنواري په کامیابي سره ترسره کېدو. د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره افغانستان د دغسې یو ستر خصوصا د اسلامي امارت له حاکمیت څخه وروسته د یو سترې جشنواري کوربه‌توب وکړ او په موافقانه ډول سره پای ته ورسېد. دا هم یو ستر هدف و چې موږ ترلاسه کړ. دغو هیوادونو سره چې ورزشکاران دلته راغلي وو، هغوی ډېرې ښې خاطرې له افغانستان څخه یوړلې، ټول ډېر خوښ ولو. دلته د دوی له راتګ سره کله چې دوی دغه خدمات ولیدلو، د افغانستان د اوسنی حالت ولیدو او هغه ترتیبات چې دغو سیالیو لپاره نیول سوي وو، دوی ډېر خوشحاله ول او دوی په خپلو خبرو کې بیا ویلې چې موږ ډېر خوښ یو د افغانستان له راتګ څخه. که راتلونکي کې دا سیالۍ بیا جوړېږي نو بیا به هم راځي انشاءالله افغانستان ته. ډېره زیاته مننه مشوانه صاحب محترم. وروستیو کې ستاسې غږ زموږ هیوادوال په مختلفو سیمو کې اوري او تاسو ته منتظر دی. وروستیو کې زموږ تاسو ټولو هیوادوالو ته ستاسې پیغام څه دی؟ د ورزش د ادارې په نمایندګي ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي ډول ځوانانو ته زموږ پیغام دا دی چې د ورزش په برخه کې موږ د دوی په خدمت کې یو. په هره برخه کې چې موږ امکانات وي انشاءالله هغه به د ځوانانو او د دوی د ورزشي فعالیتونو په خدمت کې لګیږي.
له دوی څخه هیله کوو چې خپل ورزشي فعالیتونه په منظم ډول سره د ژوند د نورو بوختیاوو ترڅنګ ورزش ته هم وخت ورکړي. که څوک پروفیشنل ورزش کوي طبیعي ده چې هغوی بیا خپل ارمانونه لري ملي لوبډالو ته د انتخاب ده، موږ به ورسره همکاري کوو، زمینه به ورته مساعدوو. د دې ترڅنګ د صحت لپاره هم ورزش ضرور دی. هر څوک باید د ورځې یوه حصه د ورزش لپاره ځانګړې کړي ترڅو دوی صحتمند واوسیږي. ډیره زیاته مننه قدرمن مشواني صاحب چې راغلی او موږ سره مرکه وکړه. سلامات اوسئ. له تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه کوم. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، په دغه برخه کې مو بیا د افغانستان د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات غږولی دی. له هغه څخه مو پوښتنې کړې دي او هغې راته ځوابونه ویلي. ډیره مننه. زه هم په خپل وار سره ستاسو د رادیو اوریدونکو ته او همدارنګه د کرکټ مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د هند پر وړاندې د ملي لوبډلې کوم روزنیز او د چمتووالي کیمپ چې تقریبا شاوخوا 3 اونۍ په کابل کې پیل شوی و. په دغه کیمپ کې لوبغاړو سره په بیلابېلو برخو کې کار وشو چې د لوبغاړو په سکلز او مهارتونو باندې په توپوهنه، توپچونه، ډګر ساتنه، همدارنګه یو شمېر لوبغاړي چې واړه ټپونه درلود یا فټنس ستونزې درلودل هغوی سره هم کار وشو تر څو هغوی ورغېږي. دغه کیمپ کې شاوخوا 40 لوبغاړي ګډون لري. هغه لومړی برخه چې کابل د لپاره ډیزاین شوی و خو شادري اونۍ دوام وکړو. په لومړی ورځو کې مشر روزونکو هم دلته هغوی هم ورسره کار وکړو. نو د کابل برخه پرون پای ته ورسېدله او د دې کیمپ دویمه برخه هغه په ننګرهار کې تر سره کیږي چې التبا د دغه کیمپ په برخه کې درې ورځنۍ سیالي تر سره شي. دغه کوم لوبغاړي چې دی د دوی ترمنځ بخپل منځي سیالي تر سره شي او کوم برخه کې چې دی په کابل کې کار کړو دا به عملاً التبا لوبو کې پلي کړی. همدارنګه کله چې بیا دا کیمپ پای ته رسیږي نو متصل ورپسې لیسټې 500 سیالي دي. د لوبغاړي به بیا پاغي سیالیو کې لوبيږي او لاغي وروسته بیا زمونږه هند سره چې کومه نړیوال سیالي دي چې یو ټیسټ سیالي د 3 ورځنۍ سیالي دي او په ټوله کې دغه تمریناتي کیمپ او ورپسې متصل د لیسټې سیالیو کې لوبېدل. د دې ټولو موخه هم دا چې موږ په هندستان په وړاندې په دغه سیالیو کې زمونږ لوبډله پوره چمتووالي سره ولوبيږي. ان شاء الله کیمپ په ډېر ښه ډول روان دی او زه مطمئن یم چې دغه چمتووالی به زمونږ پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د لوبغاړو سره ډېر مرسته وکړي. موږ سکهال نور نړیوال سیالي هم لرو. دغه سیریز چې د لومړی تر سره کیږي په جون میاشت کې. البته باید وایم چې د کال په پیل کې موږ په جنوري کې ویسټ انډیز سره دوه اړخیزه لوبلړۍ درلودلې و چې هغه کې هم افغانستان 2-1 بریا ترلاسه کړې و. د غرض هندستان سره په دغه سیریز کې چې د جون کې کیږي یو ټیسټ او 3 ورځنۍ سیالي دي. بیا وروسته یو بل سیریز هم د هندستان سره لرو چې هغه به د افغانستان په کوربتوب هغه کې 3 شلوريزه سیالي دي. همدارنګه د بنگلاديش سره 2 ټیسټ سیالي لرو، د ایرلند سره 5 یو ورځنۍ سیالي لرو. سریلانکا سره موږ یو سیریز درلود په مارچ کې چې هغه په منځنۍ اسیا کې د کړکېچ لامل وزندید. نو کوشش به مودای چې هغه هم د کال په پای کې تر سره کو او همدارنګه نور کوشش هم کو. یو شمېر بورډونو سره خبرې روانې دي چې موږ وتوانیږو د کال په جریان کې موږ نور نړیوال سیالي هم د ملي لوبډلې لپاره برابرې کړو. ملي شلوریز جام چې د دریم پړاو دی. لومړی پړاو په کابل کې د قشتپې ملي شلوریز جام په نوم تر سره شوی او دویم پړاو بیا په کندوز کې د واخان په نوم تر سره شوی او د دریم پړاو دی دا هم په کندوز کې تر سره کیږي د امید وطن تر سرلیک لاندې. دغه سیالي شنبه ورځ د مې میاشتې په 2 نیټه پیلېږي او تر 14 نیټې پورې به د همدې میاشتې دوام وکړي چې په ټوله کې پکې د زونونو په کچه 15 لوبډلې ګډون کوي چې سپینرار، میسایناک، آمو، بوست او بندیامیر لوبډلې دي. او د لوبډلو په ترکیب کې باید وایم چې هم د ملي لوبډلې او شمېر لوبغاړي شته دي، هم د افغانستان د الف لوبډلې، د 19 کلنو ملي لوبډلې، د کورنۍ کرکټ لوبغاړي او همدارنګه هغه لوبغاړي چې سکهال په لومړی درجه شلوریزه سیالیو کې ښه کارکړدګي کړې و هغه ټول ته په دغه لوبډلو کې او په ترکیب کې ځای ورکړل شوی دی. نو هغه ځوان لوبغاړي چې بیا په دغه ملي شلوریز جام کې ځلیږي نو د دې ځنه بیا غوي وکولای شي چې شپږیزه کرکټ لیګ ته لار عمومي. په ټوله کې په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې دي چې د زونونو په کچه انتخاب شوي دي او په ټوله کې 21 سیالي دي او هر لوبډله به 8 سیالي تر سره کوي. دغه سیالي د ورځې به 2 سیالي تر سره کیږي، یو له سهار له طرفه یو له ماسپخیل له طرفه او پایلو به بیا د مې میاشتې په 14 نیټه د دوه مخکښو لوبډلو ترمنځ تر سره شي. ملي شلوریز جام لکه وړاندې مچویل د شپږیزې لپاره کوالیفیکیشن راوند سیالي دي، یعنی هغه لوبغاړي چې دلته ځلیږي ځکه دا شلوریزه بڼه د هغوی ته بیا په شپږیزه کې ځای ورکړل کیږي.
همدارنګه سکهال موږ د کورنۍ کرکټ نور سیالي هم لرو چې لسټه سیالي دي، فرست کلاس سیالي دي، شپږیزه سیالي دي. دغه درې سر ټورنمنټونه به د دې وروسته تر سره کیږي او لدی وړاندې کومي کورنۍ کرکټ سیالي چې تر سره شوی پاږي کې دویمه درجه ولایتي سیالي وی، لومړی درجه ولایتي سیالي وی چې هغه په دوه بڼه تر سره کړي، په 500 ویزه بڼه هم او په 100 ویزه بڼه هم، او 3 ډے سیالي وی چې په روسیه کې په کندهار او هلمند کې تر سره شوی. د حریت رادیو درنو اوریدونکو د ورزش خبرونه قدرمن ولاقمندو دا و د دې ونې لپاره د ورزش خبرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا وبلې ونې چې تاسو درنو حضور ته حاضرېږم، ماته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خاد آباد او خوشاله اوسئ. د الله پامان. ورزش، شور، هیجان و رقابت له ملي ډګرونو تر نړیوالو سیالیو، اخبار، مصاحبه با نخبگان ورزش، مطالب آموزنده و علمی. دا ټول د حریت رادیو له ورزش خبرونه څخه.